ان نور څه مینوال ته څه پیغام لري څه وینا لري شعر په زړه ارمان دی ته وینا کوی شي ولا تاسو زما خو دغه ارمان دی زه دوه ارمان لرم یو ارمان مې دا دی چې مور او پلار وګورم او بل ارمان مې دا دی چې تور او سور او شین بیرغ وګورم خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل السلام علیکم ستړي وشئ ای ماشاءالله ماشاءالله نن څنګه راټول شوي یاستئ لوبه کوئ کوم ټیم دی کوم ټیم استئ تاسو ځوانان تاسو اتلان ایوه یو اتلان بل ځوانان اوس په ټاس اچو او هغه به اوس ګورو چې اول بیټینګ د چا کېږي او بل فیلډینګ د چا کېږي موږ یاد نه دی که نه اوس په ټاس اچو چې بیټینګ او فیلډینګ دپاره صحیح فیلډینګ ورته اوس په ټاس اچو ته ځوانانو کې که اتلانو کې ته ځوانان ته اتلان ټاس اچو چې څوک بیټینګ ګټي صحیح ده ځوانه کوم یو خوښې شعر راته پنځه د ستا دي نو تا ګټلې ده خدایا تل ایوه شعر دی ایوه تاسې ما ته غوښه موږ ستا مینهوال یو موږ ډېر خوشحاله شو چې ته زموږ د نابینایانو زه ته راغلې ایوه څومره خوشحاله شوې ډېر خوشحاله شو سل فیصده خوشحاله شو سل فیصده خوشحاله شوې نن به کرکټ کې او ښه صحیح به کرکټ کې صحیح ده خلکو ته به ښیې چې نابیناګان څنګه کرکټ کوي صحیح ده نور څه مینوال ته څه پیغام لري څه وینا لري شعر په زړه ارمان دی ته وینا کوی شي ولا تاسې زما خو دغه ارمان دی زه دوه ارمان لرم یو ارمان مې دا دی چې مور او پلار وګورم او بل ارمان مې دا دی چې تور او سور او شین بیرغ وګورم ډېر ښه یار زما کوچنی او نازولی نابینا ورور وایي چې دا مې د زړه ډېر غټ ارمان دی چې هغه چې الله د خوا نه ماته یو کرت راکړ شوی هغه چې مور ده او پلار دی او دویم چې دا درې رنګه بیرغ وګورم په دې ړندو سترګو الله نه دا غوښتنه ده الله د خوا نه دا ما باندې اوف دا وایي زما غټ ارمان دی چې دا زه وګورم زموږ او ستاسو سترګې شته الحمدلله بنا یو خو ډېر ملامت یو د الله ته څرنګه چې داسې معذوره ګورو په دې باندې شفقت وکړو مینه وکړو زړه ته یې نږدې کړو چې د دې د زړه ارمان موږ پوره کړو که سترګې نشي ورکولی محبت خو کوی شي ورسره که سترګې نشي ورکولی شفقت خو کوی شي ورسره دا زموږ او ستاسو په شان انسانان دي خیر دی چې سترګې نه لري نو انشاءالله کرکټ به کې د کوم ځای نه به شروع کړې تلاوت نه شروع کړې ایوه ماشاءالله ماشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما
أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم لكنا عباد الله المخلصين وإن كانوا ليقولون وإنا لنحن المسبحون لو أن عندنا ذكرا من الأولين فكبروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم. تاسو د پاره پورا دعا وکړئ واقعا چې د نابینانو پښتون تر اوسه هیڅ چا نه وکړي او دوی وکړه الله دې ته جزای خیر نصیب کړي الله دې دوی ته په هغه ځای کې په کار ورولي چېرته په کارېږي او د نور دوستانو ته هم دعا وکړئ د دې سره چې کوم دوستان راغلي دی الله دې دوی ته خیر جزا ورکړي او د ټول نه غوښتنه دا ده کوم مسافر چې دعا غواړي نو هغوی ته هم دعا په اخلاص سره وکړئ الله جل جلاله د هغو شرعي ارمانونه موږ سره پوره کړي او الله دې موږ ټول په اتفاق اتحاد ولري الله زموږ دا ګران افغانستان زر تر زر آباد کړي وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين امين امين. استاغت من اول ما تحسبه د شپې که د ورځې هر یو پیغله بیټینګ د چا دی اول بیټینګ د ځوانانو دی راځي افغانستان خایسته افغانستان خدایا تل لري ودا خبره مو خایس خبره نشته بل وا فکر ته وړي ښه وای 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 ما ته خلاص خایسته افغانستان خایسته افغانستان غرب یا تا پاته نشته خایسته افغانستان خایسته افغانستان. ریډي همدغه بال دی همدغه بال دی دغه څه سنگل جوړ کیس خبر نشته همدغه بال دی کاشا ايوه مخ خرابېږي ولا مزه بلته یا پارتو مزه ولا 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 کما خندا دا مړه دغه زمونږ قسمت رناوټ شلو مړه اوسونه ته مو د بل را سره منډه وره مړه زمره رناوټ کړلو رناوټ شو د مړه سره اولاد را خوشي د خیر ګلستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان. شاباش ولا ولا لیکي پرې همیشه رنګین شعرونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. خلاص بالو شاده وسبكي وباسي بالها سبكي بالو شاده خلاص بالو تقدر من ما عمل ندير بها انتم موجود بها غير مكان افغانستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان دان دا د ګلو ګلستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان. د شمل وړو ظلمو کور دی خایسته افغانستان
خایستا افغانستان د شمل وړو ظلمو کور د خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان مبارک شي مبارک دی ورور تا وګټل ته قهرماني ماشاء الله ماشاء الله مبارک زنده‌باد زنده‌باد ولي راسه ودان داد گلو گلستان خدایا تل تقریبا ورود دکان او ورود دا بین کشید خالصه او دا زمان دیگه که دا خالصه دا نیسه وارده دا بس ماما وارده کشید خالصه آغشا او دما کشید نیسه افغانستان خایستا افغانستان فضل لګیا دی وای دا زمونږ ورونه دي د دې بیچارهګانو سترګې نشته الله رب العزت دې پرې رحم وکړي وای کرکټ کې خوند شته او د کرکټ ټیم دی دا کرکټ چې دی کوي دا یو میسج دی د چا دپاره د هغه خلکو دپاره څوک چې هیروینو کار کوي څوک چې د پوډرو کار کوي څوک چې دغه ناوړي نشهیي توکي خرڅوي دا د تاسو دپاره په مخ یو څپېڼه ده کوشش وکئ چې صحت ته کار وکئ راځئ چې زموږ ستاسو صحت الله ښه کړي نن چې تاسو وکتل نابیناګانو د کرکټ مسابقه وه او دوی بیچارهګان په سترګو نابینا دي سترګې یې نشته دی الحمدلله خو د دوی زړونه د دوی انرژي په بدن کې شته دی او دوی وښودله چې موږ قهرمانان یو الحمدلله د دوی دپاره موږ تحفه لرو هغه څه چې له موږ سره حق دی هغه به ورته ورکوو فنډ ریزینګ شوی له چا لخوا نه مطیع الله عابد لخوا نه 1480 امریکایي ډالر چې دې نه څو افغانۍ جوړې شوي افغانۍ زموږ ستاسو هویت دی افغانۍ ټوټل 1,10,000 افغانۍ جوړې شوي 40 تنه نابیناګانو ته مرسته ده هر یو نابینا ته 3,250 افغانۍ ورکوو انشاءالله دا به د فضل په لاس توزیع کوو او د دوی حق دی دوی ته به یې سپارو الله دې موږ ته وس او توان راکړي چې دوی د زړه ملهم شو او د دوی پر موږ حق دی نن د دوی سره موږ خوشحالي وکړله او انشاءالله دوی سره به موږ په هر ډګر کې په هر وخت میدان کې به ولاړ یو که څنګه قاري صاحبانو افغانستان خایستا افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان
انا دې څنګه ډیر دی تا ته ډیر راووتلی ستا قسمت ښه دی تا ته ډیر راووتلی ایوه هر یو زلمی میرویس خان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان الحمدلله د څلوېښتو تنو امانت هر یو ته 3250 افغانۍ تسلیم شولې چې ټوټل 1,10,000 افغانۍ کیږي بیا هم وایم د چا د خوا نه فنډ ریزینګ شوی د مطیع الله عابد له خوا نه ویډیو چکچک وکړئ ایوه نن هم زه ډیر خوشحاله یم او دوی هم خوشحاله دي د دوی په خوله مسکا د ده په زړه کې خوشحالي د دوی دا ما دپاره لویه سرمایه ده دا د هر چا کار نه دی دا لوی زړه غواړي او دا مینه محبت دا خاص هغه انسان چې هغه دل رحمه وي ټولو ته پیسې تسلیم شوې هیڅ خیانت پکې نه و صحیح خبره ده او دعا به ورته کوئ چې د چا امانت دی محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين العابدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته دا وه د نن ورځې خپرونه د نابیناګانو سره د کرکټ مسابقه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان افغانستان زکالی کی پر ہمیشہ رنگ